سلامونه د کرکټ مینوالو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د کرکټ په اړه مې د نن ورځې څو تازه لنډ مهم خبرونه درته چمتو کړي دي، په دې هیله چې خوښ مو سي. لومړی خبر د محمد نبي ساخیل په اړه. محمد نبي ساخیل نن یو ځل بیا د بنګلادیش په پریمیر لیګ کې د رنګپور رایډرز لوبډلې لپاره زبردسته په زړه پورې چټکه لوبه ترسره کړه. په وروستي اوور کې په تسکین احمد باندې پرله پسې درې شپږیزې ووهلې چې 90 چټکې منډې جوړې کړې. زبردسته ښکلې لوبه یې ترسره کړه، ناسوځېدلې 90 منډې جوړې کړې او خپله لوبډله یې تر بریا پورې ورسول. په بالینګ کې بیا نه حزمت عمرزي او نه محمد نبي ساخیل کومه ویکټه ترلاسه کړه. مقابله لوبډله کې بیا ګلبدین نایب ولوبېدی چې یوازې 14 منډې جوړې کړې. په توپ اچونه کې هم ویکټ نه کړه ترلاسه. دویم خبر د رحمان الله ګربز په اړه درته لرم. رحمان الله ګربز نن یو ځل بیا د دوبۍ په انټرنیشنل لیګ کې ناکامه سو. رحمان الله ګربز چې یوازې د دوبۍ په انټرنیشنل لیګ کې په یوه لوبه کې ښه ځلېدلی و، مسلسل ناکامه روان و، مسلسل یې ناکامه خپل سفر پای ته ورسوي او بالاخره به د ملي لوبډلې سره یوځای سي. په زلحق پارو کې هم نن د دوبۍ انټرنیشنل لیګ پرېښودی او د ملي لوبډلې سره یوځای سو. افغان ملي لوبډله هم د افغانستان څخه د سریلانکا پر لور باندې روانه سول، ترڅو افغان ملي لوبډله د جمعې په ورځ د سریلانکا پر وړاندې د 500 وریزو لوبو لومړۍ لوبه ترسره کړي. همداراز د هرلینډ لوبډلې هم د افغان لوبډلې پر وړاندې د راتلونکو لوبو لپاره لوبډله اعلان کړه. افغان لوبډله چې د روانې میاشتې په 28مه نیټه د هرلینډ لوبډلې سره لومړۍ ټیسټ لوبه، بیا 3 500 وریزې او بیا 3 شل وریزې لوبې ترسره کوي. هرلینډ هم د افغانستان پر وړاندې لوبډلې اعلان کړې. د 3 سره فارمټونو لپاره یې لوبډلې اعلان کړې. ګڼ شمېر نوي لوبغاړو ته هم پکې چانس ورکړی دی، خو زاړه پخواني لوبغاړي هم په لوبډلو کې سته. د هند 19 کلنه لوبډله پرله پسې 5م ځل هم د 19 کلونو نړیوال جام پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د 2014 کال وروسته د هند 19 کلنه لوبډله پرله پسې وتوانېدل چې د 5م ځل لپاره هم د نړیوال جام پایلوبې ته لاره پیدا کړي. نجیب الله زدران هم د بنګلادیش پریمیر لیګ کې د خپلې لوبډلې لپاره ولوبېدی چې یوازې 3 منډې ترلاسه کړې او په ایل بي ډبلیو باندې خپله ویکټ له لاسه ورکړل. دا و د نن ورځې د کرکټ لنډ تازه معلومات. که مو دا معلومات خوښ سوي درسره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. دا نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.